محترم ورونو، نن چې د تعویذونو او دغه رنګي د هغه تارونو په باره کې خبره کوو کوم چې د ماشومانو په غاړه کې اچول کېږي په مختلفو نظریو باندې او مختلفو عقیدو باندې. څرنګه چې د خلکو عقاید په دې کې مختلف دي، دغه رنګي د دې مسلې حکمونه هم مختلف دي. راځو نن په دې باندې خبره کوو. تعویذونه چې دی هغه د څو وجو نه اچول کېږي، بیا د هرې وجې چې دی حکم هغه مختلف دی. اوله وجه دا ده که چېرته څوک دا عقیده لري چې د تعویذ به ذات خود دا انسان ته چې دی فایده ورکوي او یا انسان نه چې دی ضرر دفع کوي، انسان د بد نظر نه ساتي، انسان چې دی د مرضونو نه ساتي او د هر مرض لپاره مختلف تعویذ دی. که څوک دا عقیده لري چې به ذات خود دا تعویذ انسان ته نفع ورکوي او یا د ضرر دفع کوي، نو دا چې دی په لوی شرک کې واقع کیږي. او که یو انسان صرف او صرف دا سبب ګڼي چې دا تعویذ چې دی دا یو سبب دی، نور الله سبحانه وتعالی د تعویذ په وجه باندې انسان د بد نظر نه ساتي، یا دې مرض نه ساتي، هغه مرض نه ساتي، یا انسان ته چې دا فایده ورکوي دا فایده ورکوي، خو به ذات خود د تعویذ کار نه کوي، بلکې دا یو سبب دی او الله سبحانه وتعالی دا کارونه کوي، نو دا چې دی به په وړوکي شرک کې واقع کیږي. خو د دې دواړو فرق څه دی او د دې دلیل څه دی؟ دا کومه خبره چې زه کومه. لوی شرک چې دی محترمو، په دې سره انسان د دین نه خارجېږي، او که چېرته یو انسان په دې باندې مړ شه او توبه یې ونه ویستله، نو دا انسان چې دی همیشه لپاره جهنمي شو. الله سبحانه وتعالى فرمایي: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. یقینا الله سبحانه وتعالى بخنه نه کوي هغه چاته چې د هغې سره شریک جوړ کړي، چې شرک وسره وکړي، او دینه چې دی لوی شرک مراد دی. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، او غیر د شرک نه چې دی الله سبحانه وتعالى مشیت پورې دی، چاله چې وغواړي هغې ته بخنه کوي. او وړوکی شرک چې دی محترمو، په هغې سره انسان د اسلام نه چې دی خارجېږي نه، خو دا انسان په ډېره لویه ګناه کې هغه واقع دی. د دې دلیل څه دی چې یاره دا تمائم او یا دا تعویذونه چې دی کله په دې نظریه باندې غاړې ته واچولی شي د ماشومانو چې دا به ذات خود خپله اثر کوي، انسان له فایده ورکوي، انسان د ضررونو نه چې دی بچ کوي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من تعلق تمیمة فقد اشرک. چا چې تعویذونه واچول غاړې ته، تعویذ یې وکړ، نو دا انسان چې دی په شرک کې واقع شي. بل حدیث کې راځي: من تعلق ودعة فلا ودع الله له. چا چې کنجکې واچولې او کم مقصد دپاره چې دی کنجکه واچوله غاړې ته، الله سبحانه وتعالی به دغه ارمان او دغه حاجت پوره نه کړي په دې سره. بل حدیث کې راځي: من تعلق تمیمة فلا اتم الله له. چا چې تمیمه او تعویذ چې دی هغه واچو د کم غرض او مقصد دپاره، الله سبحانه وتعالی به هغه پوره نه کړي. نو چې کله انسان دا عقیده او دا نظریه چې دا تعویذ به ذات خود انسان ته نفع ورکوي، انسان نه چې ضرر دفع کوي، نو دا په لوی شرک کې واقع کېږي، او دا ډېر د خطرې خبره ده محترمو. اوس راځو دې خبرې ته. ځینې خلک وایي که چېرته دا تعویذ دا د قرآن کریم آیتونه دي کې لیکلی شوي، او زه په دې نظر هم نه اچومه چې دا به ذات خود خپله دا کار کوي، بلکې یو وسیلې ګڼمه. نو علما کرام چې دی په دې کې دوه رایې دي چې هغه تعویذونه چې هغه صرف او صرف قرآن کریم لیکلی شوي یا شرعي دعاګانې پکې لیکلی شوي، دې استعمال څنګه دی؟ نو صحابه کرامو غټه ډله چې ده او سلف صالحینو چې دی هغه دا نظریه وه چې یاره سړی د دې نه ځان وساتي، دا به مکروه او بد ګڼل، دې لپاره چې د شرک دا کومه دروازه چې ده دا بند شي. ځکه که دې ته موږ اجازه ورکو او خلک چې دی دغه اچوي، نو بیا به چې دی خلک پکې دا نور تعویذونه هم ګډوي چې په هغې کې شرکي الفاظ لیکلی کېږي، او د خلکو نظریې به چې دی دې کې بدله شي د وخت تېرېدلو سره. دې لپاره چې د دروازه بالکل بنده شي، نو د هر قسم تعویذ نه چې دی هغه ځان ساتل پکار دي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.